ولسمشر محمد اشرف غني د طالبانو په اړه تازه څرګندونې کړي. د انحصار له وجې طالبانو افغانستان له میلیاردونو ډالرو مرستو محروم کړی. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. ولسمشر اشرف غني د ځنګلونو د اهمیت په اړه د خپلو درسونو په لړ کې ویلي. افغانستان اقلیمي شرایطو یو قرباني هیواد دی او له دې شرایطو سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره نړیوال سازمانونه باید همکاري او مرسته وکړي. خو طالبانو د انحصار او د خپل چلن له وجې ځان له دغو میلیارد ډالرو څخه محروم کړی دی. ښاغلی غني زیاتوي، په هغه طریقه چې طالبان چلن کوي نه ملي مشروعیت ترلاسه کړی، نه منطقوي او نه هم نړیوال. د دغو دریو اړخونو له مشروعیت پرته دغه لوی اقدامات نشي ترسره کېدای. په هغه انحصار او د جرمي او شبکه‌ای اقتصاد په طریقې چې طالبانو رامنځته کړی دغه اقدامات نه ترسره کیږي. ولسمشر غني ویلي په پایل کې باید طالبان د ځنګلونو همداراز د افغانستان د قانونو او زیربناوو په له منځه وړو کې خپل منفي رول ومني. دویم قدم کې باید یو واضح لار نقشه رامنځته شي چې دوی وپوهیږي د دې کار د ترسره کولو وړتیا نه لري. په شریعت کې لومړنۍ نقطه د خلکو د حقونو ساتنه او د هغوی خوندیتوب دی. که عقل بندي کوئ دا لوی کارونه څنګه ترسره کولی شئ؟ آیا دا د ځان غوښتنه ده او که خدمت؟ مسؤلیت نړیوالې ټولنې ته متوجه نه دی. په لومړي قدم کې مسؤلیت هغه کسانو ته متوجه دی چې مطلق انحصار غواړي. ټول باید پوه شو که انحصار غواړئ نو باید نور ابعاد هم ومنئ. ولسمشر د اوبو مدیریت او د ځنګلونو بیا احیا کې د کاکا ناکامورا طریقه او هڅې ستایلي او وایي که چیرې د افغانستان ځنګلونه مدیریت شي نو افغانستان په کال کې له 10 تر 15 میلیارډ ډالرو عواید ترلاسه کولی شي. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې